د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بیا پرانیستلو غوښتنې زیاتې شوې. د عوامي ملي ګوند مرکزي شورا ټینګار کړی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د خلکو اقتصاد تر ډیره له افغانستان سره په سوداګرۍ پورې تړلی دی. شورا له افغانستان سره د سوداګریزو لارو تړل کېدل د دغو سیمو پر اقتصاد برید بللی او د لارو د سملاسي بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. د ګوند د مرکزي شورا غړو په یوې ناسته کې له افغانستان سره روان تاوتریخوالی د سیمې د سولې لپاره خطرناک بللی او ټینګار یې کړی چې جګړه تر هیڅ شرایطو لاندې د ستونزو حل لار نه ده. بانشاستی که 2 مراتبه آنلاین با تاجرای پاکستان صورت گرفته و هم معتقد است و ما هم معتقد هستیم که رابندی به نقص هر دو کشور است و با میلیون ها دلار به اقتصاد هر دو طرف ضرر میرسانه و باید یک راه حل برشان پیدا شود و در این فیصله شده که روابط بین دو سکتور خصوصی ادامه پیدا کنه و سبا شاید یک 6 نفر در تورخم اگر لازم باشه ببینند که چی سناروی و چی پیشنهادات داشته باشه که در بیان خود صحبت بکنیم و به دولت‌های خود مشخصا پیشنهاد بکنیم. واقعا که راه باید خلاص شود و هم فشار سیاسی است در پاکستان از طرف احزاب و همچنان مردم و هم کسایی که بیکار شده و هم ما تلاش میکنیم که همین کانتینرهای ما که بند است که او خلاص شد. د دوی په وینا افغانستان او پاکستان باید د یو بل حاکمیت ته درناوی ولري او ټول ستونزې د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو لارو حل او فصل کړي. په همدې حال کې د فرضي کرښې هغې غاړې ته د لنډې کوټل په سیمه کې د لارو د پرانیستلو په اړه یوې ولسي غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې سوداګرو، هټیوالو، لارې چلوونکو، قومي مشرانو او ګمرکي کمیشنګارانو ګډون کړی و. ګډونوالو د پاکستان له حکومته غوښتي چې تړلې لارې دې پرانیزي او د فرضي کرښې د دواړو غاړو د ولسونو ترمنځ دې د لارو د خلاصون په اړه جدي خبرې پیل شي. اما متاسفانه که پاکستانی ها همیشه تمام مسئله از بود سیاسی دیده و هر از گاهی مشکلات به افغانستان و تجارت افغانستان اینا ایجاد کرده. برای فکر میکنم تا زمانی که پاکستانی ها یک تضمین قوی به حکومت افغانستان نده، ایرا به صورت ممکن نیست که باز شود و این فرصت استثنایی به افغانستان بعد از متوقف شدن تجارت با پاکستان به افغانستان رخ داد که افغانستان بتونه از ظرفیت‌های خود استفاده بکنه که الحمدلله امروز افغانستان در بخش‌های مختلف به خودکفایی رسیده و افغانستان تونسته که وابستگیش به پاکستان کاهش پیدا بکنه و با بیشتر از 80 کشور دنیا مرابطات خوب تجارتی خود داشته باشه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې سره خپله دویمه انلاین ناسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو د بیا پرانیستلو په موخه ترسره کړه. د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس سید کریم هاشمي ویلي چې د سوداګریزو لارو تړل کېدل د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره جدي زیانونه لري او ټینګار کړی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو خونو ترمنځ نږدې همکاري اړینه ده. که د پاکستان دولت د بندرونو د بیا پرانیستلو واک د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت خونې ته سپارلی وي، نو د افغانستان لوري هم د دغو لارو د بیا پرانیستلو لپاره بشپړ چمتو دی. افغانستان توانست که با راه‌های بدیل اقتصاد خود را با ثبات نگه داره و همچنان تجارت خود را با کشورهای منطقه و جهان ادامه بده و میشکل افغانستان توانست از طریق بندر چابهار و میشکل امکاناتی که تازه در حال جریان است از طریق خط آهن و همچنان دهلیز هوایی میتونه به کشورهای منطقه نیز دسترسی پیدا بکنه که در کل مسدود شدن مسیر بیشتر به ضرر پاکستان بود و بالای افغانستان یک نوع تاثیر منفی نگذاشت. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې مسؤلینو هم په دې ناسته کې منلي چې له افغانستان سره د لارو تړل کېدل د سوداګرۍ په ځانګړي ډول د پاکستان د صادراتو لپاره زیانمن تمامیږي. په خبرپاڼې کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې وړاندیز کړی تر څو راتلونکې ناسته د پاکستان د سوداګرۍ خونې د 6 استازو او د افغانستان د خونې د 6 استازو په ګډون راتلونکې اونۍ د جلال آباد په ښار کې ترسره شي. هغه وړاندیز چې د پاکستاني لوري لخوا هم منل شوی.
شنونکي باور لري چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې بیرته پرانیستل شي نو دا به نه یوازې د سیمې پر اقتصاد مثبت اغیزې ولري بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا به هم پیاوړې کړي.